لره کا مړه په ګرامر او ټینسونو زده کولو هم ځان ته زارش نه کړه، ځان ته هم پې زړه شین کو، خو هېڅ فایده یې راته ونه کړه. دا وګوره قسمه قسم ګرامر او ټینسونو کتابونه مو کتل، خو تر اوسه پورې نه په ګرامر پوهېږم او نه راته ټینسونه راځي. ما ډېرې ویډیوګانې مې وکتې، ډېر ځای کې مې ټینس په باره کې زده کړه، د ګرامر په باره کې مې زده کړه، خو هېڅ فایده یې راته ونه کړه. اوس هم جملې نه شم جوړولی، اوس هم دا ټینس زده کوم لګیا یم، خو هېڅ پې نه پوهېږم، دماغ مې پې کار نه کوي، جملې نه شم جوړولی. ما ته ډېره ښه پته ده چې تاسو هم ځان ته په ټینس او په ګرامر زده کولو هم ځان ته زړه شین کو، ځان ته پې زارش نه کړه، خو هېڅ فایده یې درته ونه کړه. کله به چې موږ په سکول کې وو، څنګه چې تاسو ته پته ده، د ټینسونو موږ ته په کم انداز باندې ښودل شوي وو. موږ ته همیشه صرف دا ویل شوي وو دا پریزنټ انډیپینډنټ ټینس دی، دا ویل کېږي فعل حال مطلق ته، په اردو کې د دې پہچان دی تا ہے، تی ہے، آتا ہے وغیره. دا ټول موږ زده کړه، خو موږ ته هېڅ فایده ونه کړه. د هغې نه بعد هم زموږ نه دا هېر شو او بیا هم پې نه پوهېدو. خو اوس اخر هم تاسو بالکل صحیح ځای ته راغلئ او په صحیح ویډیو باندې کلیک وکړو، ځکه چې نن د دې ویډیو د کتلو نه بعد په دې ویډیو کې چې کوم ټپس دي، کوم ټریکس دي، په هغې باندې د عمل کولو نه بعد ستاسو چې د ټینس کوم کنسپشن دی دا به همیشه لپاره کلیر شي او د ټینس په باره کې به ستاسو په ذهن کې څه قسمه سوال هم پاتې نه شي. یوازې پریزنټ انډیپینډنټ ټینس نه بلکې په تمام ټینسونو باندې به ستاسو ذهن کولاو شي او بیا به درنه هېڅ کله هم نه هېرېږي. دا در سره بالکل زما واده ده. که چېرته تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د دې ویډیو د کتلو نه بعد به تاسو ته ټینس که هغه پریزنټ انډیپینډنټ ټینس وي او که هر یو وي تاسو ته به ټیپر هم نه ښکاري. خو یو واده را سره تاسو هم وکړئ چې دا ویډیو به تر اخره پورې خامخا ګورئ. کیدای شي دا ویډیو لږه شانتې اوږده شي، خو دا ویډیو به بالکل ستاسو په درد باندې ولګېږي. که چېرته تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ په ټینس باندې به تاسو مکمل پوه شئ. یوازې به تاسو پوه نه شئ بلکې بل یو کس ته به هم ټینس ښودلی شئ او په ټوله زندګۍ کې به درته یاد وي او هېڅ کله به هم درنه نه هېرېږي، هېڅ مشکل به درته نه راځي. او دا درته زه په ګارنټۍ سره وایم که چېرته تاسو دا ټول یوټیوب داسې په بله راواړوئ او لټ په لټ یې کوئ، خو د ټینس په باره کې په پښتو کې به تاسو ته داسې ویډیو هېڅ کله میلاو نه شي. بهرحال دا یوټیوب نه دی، دا یو بالټی دی او بالټي ته په انګلیش لینګویج کې ویل کېږي bucket. Now let's get down to work because I'm not here to waste your time. I'm here to teach you something. I'm here to make you understand about anything that you want. Number 1. اوس د ټول نه مخکې به مونږ لاړ شو د ټینس بنیاد ته، د ټینس جړلې ته، ځکه چې ټینس نن سبا د ځینو خلکو لپاره مطلب د ډېرو خلکو لپاره یو غټه مسله جوړه شوې او کله چې د مسلې حل د جړلې نه راونوځي، مطلب کله هم چې یو مسله د جړلې نه ختمه نه شي نو دا مسله بیا هم را پیدا کېدلی شي، بار بار را پیدا کېدلی شي. نو په دې وجه باندې دلته زه ستاسو د ټولو توجه صرف 1 منټ ته غواړم او د دې په باره کې موږ تقریبا په 13 ویډیو کې ښه په تفصیل سره، ښه په ډیټیل سره خبره کړې. خو که چېرته اوس تاسو یو ځل بیا صرف او صرف 1 منټ دغه د لفظ ټینس ته ورکړئ نو دې سره به ستاسو په علم کې ډېره زیاته اضافه وشي، زاړه یادونه به هم راتازه شي. لکه فار ایگزامپل ټینس د لاتیني ژبې د یو لفظ نه راغلی ټیمپس چې د دې مطلب دی ټایم، وخت یا زمانه. لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري ټینس د لاتیني ژبې د دغې لفظ نه راغلی د ټیمپس نه، او د ټیمپس مطلب دی ټایم، د ټایم مطلب دی وخت یا زمانه. نو دلته د دې نه دا صفا ظاهریږي چې ټینس په خپله چیغې وایي، ټینس په خپله خلکو ته وایي چې زه زمانه یم، ځکه چې ټینس مطلب دی ټیمپس، د ټیمپس مطلب دی ټایم، وخت یا زمانه. نو ټینس په خپله دا چیغې وایي، په خپله دا وایي چې زه زمانه یم او خلکو ته د څه باره کې وایم، د زمانې باره کې وایم. خلکو ته دا معلومات ورکوم چې آیا یو کار په تېره زمانه کې شوی، په پاست کې شوی، په پریزنټ کې کیږي او که نه دا په راتلونکي وخت کې کیږي. دغه د ټینس کار دی. او په همدې وجه باندې according to grammar مطلب د ګرامر په لحاظ سره موږ سره څو زمانې دي؟ 3. پاست تېره شوې زمانه، پریزنټ موجوده زمانه موږ چې ورکیږو، فیوچر راتلونکې زمانه یا راتلونکې وخت. 3 زمانې دي. صحیح ده. تاسو ته دا پته ولګېده چې ټینس موږ ته د زمانې باره کې وایي او موږ سره 3 زمانې هم دي، پاست، پریزنټ او فیوچر. خو دا مکمل غلطه ده چې ټینس موږ ته صرف او صرف د زمانې باره کې وایي. ټینس موږ ته د یو بل څه باره کې هم وایي،
چې د دې په باره کې تاسو ته چا نه دي ویلي، چا درته نه دي ښودلی، او همدغه وجه ده چې تر نن تاریخه پورې تاسو په ټینس باندې نه پوهیږئ. ټینس یاد کړئ خو بیا هم درنه هیر شي. نو ټینس موږ ته د وخت باره کې وایي چې آیا یو کار شوی دی اوس کیږي او که دا په راتلونکي وخت کې کیږي. خو د سره سره ټینس موږ ته د بل څه باره کې هم وایي. راځئ یو اگزامپل ته وګورئ چې به پوه شئ. فار ایگزامپل که زه چېرته ووایم I am drinking the water، څنګه چې تاسو ته په سکرین ښکاري، دا پریزنټ کنټینیو ټینس دی او د دې مطلب دی چې زه لګیا یم اوبه څښم. نو موږ ته دا پته ولګېده چې دا کار په پریزنټ وخت کې کیږي، په موجوده زمانه کې کیږي. خو موږ ته دا پته مو ولګېده چې په دې سنټنس کې کوم کار روان دی دا مکمل شوی نه دی. په دې معنی هم دا اوس کار روان دی، دا کار نیمګړی دی. نو موږ ته د زمانې باره کې پته ولګېده او د کار باره کې هم پته ولګېده. او کله چې تاسو د دې دواړو پته وي نو د ټینس په باره کې ستاسو په ذهن کې به هیڅ کنفیوژن نه وي. نو اوس په آخري ځل درته وایم ټینس موږ ته د زمانې باره کې وایي، د سره سره ټینس موږ ته د کار باره کې هم وایي چې آیا یو کار مکمل شوی دی، جاري دی، هره ورځ کیږي وغیره. نو زه امید کوم چې تاسو به دا پته لګېدلی وي چې ټینس موږ ته د زمانې باره کې وایي، خو د سره سره ټینس موږ ته د کار باره کې هم وایي چې آیا یو کار مکمل شوی دی، جاري دی، هره ورځ کیږي وغیره. او همدا وجه ده څنګه چې تاسو ته پته لګېدلې چې د ګرامر په لحاظ سره موږ سره درې زمانې دي، پاست، پریزنټ، فیوچر. همدغه رنګي په هر زمانه کې موږ سره څلور مختلف ټینسونه دي چې دا د څلور مختلف کارونو طرف ته اشاره کوي چې آیا یو کار مکمل شوی دی، جاری دی، روزانه کیږي، او که نه مخکې شروع شوی تر اوسه پورې دا کار سٹارټ دی. لکه فار ایگزامپل څنګه چې موږ سره په پریزنټ ټینس کې څلور مختلف ټینسونه دي. څلورم نمبر ټینس موږ سره دی پریزنټ پرفیکټ کنټینیو ټینس. نوم یې لږ شانتې اوږد دی. دا ټینس چې کوم دی دا موږ د هغه کارونو لپاره استعمالوو، دا د هغه کارونو طرف ته اشاره کوي کوم چې پخوا شروع شوي دي. مطلب یو ورځ مخکې شروع شوي، 10 کاله مخکې شروع شوي، 1 کال مخکې شروع شوي، او که هر څه وي په پاست کې شروع شوي، په تیر وخت کې شروع شوي، تر اوسه پورې دا جاري دي. نو د دې کارونو لپاره موږ استعمالوو پریزنټ پرفیکټ کنټینیو ټینس. لکه فار ایگزامپل ته په یو کارخانه کې کار کوي، د 2 کالو راسې، او زه ستانه پوښتنه وکړم چې ته د څومره وخت نه په دې کارخانه کې کار کوې. نو په دغه ټیم کې به ته پریزنټ پرفیکټ کنټینیو ټینس استعمالوې. ته به ماته څه وایې؟ ته به ماته وایې چې زه د 2 کالو راسې په دې کارخانه کې کار کوم. نو مطلب یې دا دی چې 2 کاله مخکې تا په دې کارخانه کې کار سٹارټ کړی و، 2 کاله مخکې د کار شروع کړی و، او تر اوسه پورې ته په دې کارخانه کې کار کوې. نو دا کار مکمل شوی دی، پریزنټ پرفیکټ کنټینیو ټینس مکمل شوی دی، اوس هم ته په دې کارخانه کې کار کوې. نو د ټولو داسې کارونو لپاره استعمالیږي پریزنټ پرفیکټ کنټینیو ټینس. همدارنګې په دریم نمبر باندې موږ سره دی پریزنټ پرفیکټ ټینس. پریزنټ پرفیکټ ټینس موږ د داسې کارونو لپاره استعمالوو چې هغه مکمل شوي وي. فار ایگزامپل ما مونځ وکړو، دا کار مکمل شو. ما چای وڅښو، ما روټۍ وخوړه، زه هغه سره میلاو شم. نو دغه شانتې ټولو کارونو لپاره موږ استعمالوو پریزنټ پرفیکټ ټینس. د پریزنټ مطلب دی موجوده، د پرفیکټ ټینس دی مکمل. مطلب په پریزنټ ټینس کې په موجوده وخت کې چې کوم کارونه مکمل شي هغې لپاره پریزنټ پرفیکټ ټینس استعمالیږي. بیا په دویم نمبر باندې موږ سره دی پریزنټ کنټینیو ټینس. پریزنټ کنټینیو ټینس د داسې کارونو لپاره استعمالیږي چې هغه په پریزنټ یعنی په موجوده وخت کې روان وي، په همدغه ټیم کې شروع وي. لکه فار ایگزامپل اوس موږ څه کوو؟ اوس موږ انګلیش زده کوو، نو په همدغه ټیم کې لګیا یو انګلیش زده کوو. د داسې کارونو لپاره پریزنټ کنټینیو ټینس استعمالیږي. او په لومړي نمبر پریزنټ انډیپینډنټ ټینس، د کوم باره کې تاسو کنفیوز استئ. دا ټینس نن زموږ د دغه ویډیو ټارګټ دی. په دې کې به موږ د پریزنټ انډیپینډنټ ټینس په باره کې مکمل په تفصیل سره زده کوو چې ستاسو نه به په زندګۍ کې کله هم نه هیریږي. زده به هم ډېر په اسانۍ سره کړئ او نورو ته به هم ښودلی شئ. نمبر سیکنډ، اوس په دویم نمبر باندې what is present indefinite tense. present indefinite tense څه شی دی؟ دا څه بلا ده او دې اخر ولې خلک دومره کنفیوز کړي دي؟ دا ولې دومره مشکل دی؟ To be quite frank with you guys، چې رښتیا درته ووایم present indefinite tense هیڅ مشکل نه دی، ډېر زیات آسان دی. خو د بدقسمتۍ نه تر اوسه پورې تاسو ته چا په صحیح الفاظو کې ښودلی نه دی، چا درته د زړه نه ښودلی نه دی. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده کله به چې موږ د چا نه ټینس زده کوو، که هغه په سکول کې که هر چېرته و، نو هغه د کتاب نه راغستی په بورډ یې ورته پلي.
د بورډ نه موږ راوستي په کاپو کې مې لیکلي او زموږ کاپۍ چې کوم دي دا بیگ ته تلي زموږ ذهن ته نه دي تلي. دا صحیح خبره چې تاسو پریزنټ انډیفینټ ټینس ته که نور ټینسونه دي هغه تاسو زده کړي دي خو ځان هم پوه کړی نه دی او نه پې تاسو چا پوه کړي یاستئ. په دې وجه باندې نن دا ستاسو دپاره یو غټه مسله ده تاسو پې نه پوهیږئ. نو اوس وټ از پریزنټ انډیفینټ ټینس مطلب پریزنټ انډیفینټ ټینس څه شی دی؟ که چېرته درنه څوک پوښتنه وکړي یا په یو ایګزام کې یا په یو پیپر کې درته راشي وټ از پریزنټ انډیفینټ ټینس نو د دې په انګلیش لینګویج کې ډیفینیشن داسې دی. We use present indefinite tense. We use present indefinite tense for fact, habit, routine or something that happen on a regular basis. مطلب یې څه دی؟ مطلب یې دا دی چې present indefinite tense دغه ټینس چې کوم دی موږ د داسې کارونو لپاره استعمالوو. دا د داسې کارونو طرف ته اشاره کوي چې هغه هیبټس وي. د هیبټس مطلب دی عادتونه. مطلب موږ یې د خپل عادتونو لپاره استعمالوو کله چې موږ د خپل عادتونو باره کې خبره کوو. فار ایگزامپل هغه سیګریټ څکي. هی سموکس سیګریټ. نو د دې مطلب دی چې هغه سیګریټ څکي او دا سیګریټ څکل د هغه عادت دی. نو د داسې عادتونو لپاره موږ استعمالوو present indefinite tense. بل for fact. د fact مطلب دی حقیقت. مطلب د حقیقت دپاره استعمالوو. نور د مشرق د سایډ نه راخیږي نو دا خو صحیح خبره ده حقیقت دی. دنیا ګول ده. د داسې کارونو لپاره د داسې حقیقت دپاره هم موږ د present indefinite tense استعمال کوو. بل روټین موږ د روټین دپاره هم استعمالوو. I go to school. زه سکول ته ځم دا زما یو روټین دی. My brother go to work. زما ورور کار ته ځي دا د هغه یو روټین دی. My father work in office. زما پلار په یو دفتر کې کار کوي دا د هغه روټین دی. نو د داسې روټین لپاره هم موږ present indefinite tense استعمالوو. Or we also use present indefinite tense for something that happen on a regular basis. مطلب present indefinite tense موږ د هغه کارونو لپاره هم استعمالوو کوم چې په ریګولر بیس باندې کیږي. مطلب روزانه کیږي، په هفته کې یو ځل کیږي، په میاشت کې یو ځل کیږي، په کال کې یو ځل کیږي وغیرہ. نو د داسې کارونو لپاره هم موږ present indefinite tense استعمالوو په اسانو الفاظو کې. present indefinite tense نه داسې ټینس دی چې هغه جاري وي، نه داسې ټینس دی چې هغه مکمل شوی وي. مطلب موږ دا داسې کارونو لپاره نه استعمالوو چې هغه جاري وي یا مکمل شوي وي یا پخوا شروع شوي وي تر اوسه پورې جاري وي، بلکې دا د داسې کارونو لپاره استعمالیږي چې هغه یا روزانه کیږي یا مطلب په هفته کې یو ځل کیږي، په کال کې یو ځل کیږي وغیرہ. چې کله تاسو د دې ایگزامپلز وګورئ نو ستاسو کنسپشن به مکمل کلیر شي. په اوس وخت کې صرف ځان سره دا په ذهن کې ونیسئ. نمبر 3 اوس په دریم نمبر باندې په دریم سټپ کې موږ دا زده کوو کوم چې د ټولو نه اهم ده، د ټولو نه ډیر زیات ضروری دی چې د present indefinite tense پہچان پیژنګلو به تاسو په کوم انداز کوئ او څنګه به کوئ. مطلب کله هم چې یو کس ستاسو مخې ته په انګلیش کې خبرې کوي، تاسو یو د انګلیش اخبار ګورئ، کتاب ګورئ، یو ویډیو ګورئ او ستاسو مخې ته یو سنټینس راشي یا یو جمله راشي نو تاسو به دا پته څنګه لګي، تاسو به دا پہچان څنګه کوئ چې آیا دا سنټینس دا جمله دا present indefinite tense دی او که نه دی. د دې جواب زه present indefinite tense مطابق ورکړم او که بل ټینس مطابق ورکړم. نو ما ته پته ده په سکول کې به تاسو دا خامخا زده کړي وي چې په اردو کې د present indefinite tense پہچان دی تا ہے، تی ہے، آتا ہے وغیرہ. دا په خپل ځای صحیح دی خو دې تر اوسه پورې تاسو ته هیڅ کار ونه کړو. په دې وجه باندې نن په دې ویډیو کې مطلب اوس زه تاسو ته یو داسې ټریک در کوم، یو داسې طریقه درته ښیم که چېرته په دې باندې تاسو عمل وکړئ او ځان پرې پوه کړئ نو present indefinite tense پیژنګلو دا به تاسو ته ډېره زیات اسانه وي. په زندګۍ کې به درنه کله هم نه هېرېږي چې کله هم څوک ستاسو مخې ته خبرې کوي، یو اخبار ګورئ، کتاب ګورئ، که ویډیو کې درته یو سنټینس راشي نو ستاسو ذهن ته ستاسو مایند ته به اټومیټیکلی دا سیګنل راځي چې دا present indefinite tense دی او که نه دی. نو دا په یاد وساتئ چې کله هم په یو سنټینس کې په یو جمله کې ډو ډز راشي، ډو ناټ ډز ناټ راشي نو ستاسو ذهن ته اټومیټیکلی دا راتلل پکار دی چې دا present indefinite tense دی. مطلب دلته د یو داسې کار طرف ته اشاره کیږي چې هغه جاري نه دی، مکمل شوی نه دی، نه داسې کار دی چې پخوا شروع شوی، په تیر وخت کې شروع شوی او اوسه پورې جاري دی، بلکې دا present indefinite tense دی. دلته د یو داسې کار طرف ته اشاره کیږي چې هغه خو یا روزانه کیږي، په هفته کې یو ځل کیږي، کال کې یو ځل کیږي وغیرہ. دویم نمبر پہچان چې کله هم په یو سنټینس کې په یو جمله کې د سبجیکټ نه بعد
सब्जेक्ट ول की کارکونکي ته هغه کس څوک چې کار کوي او په دې باندې موږ مکمل تفصیلی ویډیو جوړه کړې ده که چېرته تاسو سره سبجیکټ ورب او ابجیکټ باره کې پته نه وي نو بیا لاړ شئ او هغه انفارمیټیو ویډیو خامخا وګورئ ځکه چې هغه د انفارمیشن نه ډېره زیاته ډکه ده او ستاسو ډېر زیات مدد ډېر زیات هیلپ کولی شي نو دویم نمبر پہچان د پریزنټ انډیفینټ ټینس دا دی چې کله په یو جمله کې د سبجیکټ نه بعد ډایرکټ د ورب وړومبنی فارم راشي او آی ان جی فارم ورسره نه وي نو هغه پریزنټ انډیفینټ ټینس دی اوس ځان سره صرف په ذهن کې دا ونیسئ د یادولو بیخي ضرورت نشته دا به اټومیټیکلی ستاسو یاد شي کله چې موږ اگزامپل ته لاړ شو او د اگزامپل په ذریعه باندې په دې باندې ځان پوه کړو نو یو ځل بیا راته وایم چې د یادولو هیڅ ضرورت نشته صرف ځان سره په ذهن کې ونیسئ چې کله په یو جمله کې په یو سنټنس کې ډو ناټ ډز ناټ راشي ډو ډز راشي نو دا کم ټینس دی دلته خبره بیا کیږي د پریزنټ انډیفینټ ټینس په باره کې خو یا کله چې په یو سنټنس کې نه ډو راشي نه ډز راشي نه ډو ناټ راشي نه ډز ناټ راشي خو د هغې د سبجیکټ نه بعد د ورب لومبنی فارم راشي او آی ان جی ورسره نه وي نو بیا دا هم پریزنټ انډیفینټ ټینس دی مطلب بیا به ورکې دا راځي که دا ورکې رانشي نو بیا د سبجیکټ نه بعد د ورب لومبنی فارم د هغې نه بعد چې کله آی ان جی رانشي مطلب سبجیکټ ولګېدو او د سبجیکټ نه بعد ډایرکټ د ورب لومبنی فارم ولګېدو او آی ان جی ورسره نشته نو دا هم پریزنټ انډیفینټ ټینس دی اوس صرف ځان سره دا په ذهن کې ونیسئ موږ چې کله اگزامپلز ته وګورو نو ستاسو کنسپشن به مکمل کلیر شي ستاسو په ذهن کې چې کم سوال هم دی اوس کم سوال هم را پیدا شو دا په اگزامپلز کې مکمل کلیر شي زه امید کوم چې تاسو به دا مکمل پته لګېدلی وي چې پریزنټ انډیفینټ ټینس به څنګه پیژنئ دا خو صحیح شو خو راځئ چې اوس زده کړو د پریزنټ کنټینیو ټینس پہچان که چېرته تاسو د پریزنټ کنټینیو ټینس پہچان نه وي زده کړی په دې باندې نه پوهېږئ نو په پریزنټ انډیفینټ ټینس باندې به هم تاسو کله هم پوه نه شئ او که چېرته تاسو دا پارټ میس کئ نو د دې ټولې ویډیو د کتلو بیا هیڅ فایده نشته نو راځئ چې اوس دا هم زده کړو چې پریزنټ کنټینیو ټینس څه ته وایي او د دې پہچان تاسو څنګه کولی شئ دا هم ډېر زیات اسان دی ستاسو په علم کې به ورسره ډېره زیاته اضافه وشي نو پریزنټ کنټینیو ټینس څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د داسې کارونو لپاره استعمالوو چې هغه ان پروګرس وي چې په همدې موجوده وخت کې په همدې ټیم کې روان وي کار پې سټارټ وي فار ایگزامپل اوس موږ څه کوو اوس موږ انګلیش زده کوو نو په همدې ټیم کې لګیا یو او انګلیش زده کوو اوس فار ایگزامپل ته چیس کې په همدې ټیم کې لګیا یې نو دا هم په پریزنټ کنټینیو ټینس کې راځي ځکه چې په دې ټیم کې جاري دی په دې ټیم کې لګیا یې یا بلکې ته هر څه کار کې هر څه کې اوس په دې ټیم کې لګیا یې په هغې باندې کار سټارټ دی نو دا پریزنټ کنټینیو ټینس دی اوس د پریزنټ کنټینیو ټینس پہچان تاسو څنګه کولی شئ نو په یاد ساتئ کله چې د سبجیکټ نه بعد از ام آر راشي مطلب یا از راشي یا ام راشي یا آر راشي او د هغې نه بعد د ورب وړومبنی فارم راشي او د ورب د وړومبني فارم نه بعد آی ان جی فارم راشي نو دا کم ټینس دی دا پریزنټ کنټینیو ټینس دی یو ځل بیا درته وایم کله چې د سبجیکټ د کارکوونکي نه بعد از راشي آر راشي یا ام راشي په دې دریو واړو کې به صرف یو راځي او د هغې نه بعد ډایرکټ د ورب وړومبنی فارم راغی ورب ویل کېږي کار ته د ورب وړومبنی فارم راغی او د ورب وړومبني فارم سره آی ان جی فارم هم دی نو دا پریزنټ کنټینیو ټینس دی مطلب دلته د داسې کار باره کې اشاره کېږي چې هغه جاري وي په همدې ټیم کې لګیا دی اوس راځئ چې اگزامپلز ته وګورو او ځان پې پوه کړو فار ایگزامپل اوس ټایم شو د مثالونو او اوس د مثالونو په ذریعه باندې تاسو چې څه هم زده کړل سم وکتل اوس به تاسو د هغې کمال وګورئ او د هغې جادو به وګورئ چې تاسو څنګه د پریزنټ انډیفینټ ټینس په منځ کې پہچان کولی شئ پریزنټ کنټینیو ټینس سره فار ایگزامپل وٹ ډو یو ډو وٹ آر یو ډوینګ دلته موږ سره دوه جملې دي نو اوس د وٹ ډو یو ډو څه مطلب دی او د وٹ آر یو ډوینګ څه مطلب دی که چېرته موږ دا دواړه سنټنس ته دواړه جملې پښتو ته ترجمه کړو نو د دواړو یو مطلب راځي ته څه کې وٹ ډو یو ډو ته څه کې وٹ آر یو ډوینګ ته څه کې خو د ګرامر په لحاظ اکارډنګ ټو ګرامر په دې دواړو جملو کې په دغه دواړو سنټنسز کې د ځمکې او د اسمان فرق دی معنی یوه ده په پښتو کې خو مطلب یې مکمل بدل دی نو دلته په دې ټایم کې تاسو سره کنفیوز کېدلو ضرورت نشته ځان ته رایاد کا د پریزنټ انډیفینټ ټینس پہچان کله چې په یو سنټنس کې په یو جمله کې ډو ډز ډو ناټ ډز ناټ راشي دا کم ټینس دی دا پریزنټ انډیفینټ ټینس دی وٹ ډو یو ډو زموږ لومبنی سنټنس مطلب دی ته څه کې وٹ ډو یو ډو
کم ټینس دی په دې کې ډو راغی پریزنٹ انډیفینټ ټینس دی نو ستاسو ذهن ته دا اتومیټیکلی راتلل پکار دی چې دا داسې کار نه دی چې اوس په دې ټیم کې جاری دی یا مکمل شوی دی دا یو داسې کار ته اشاره کوي د یو داسې کار پوښتنه کوي چې هغه مطلب روزانه کیږي هفته کې یو ځل کیږي وغیرہ نو واټ ډو یو ډو ته څه کوې خو دې دا مطلب نه دی چې ته اوس په دې ټیم کې څه کوې څه لګیا یې د هغې لپاره موږ کنټینیو ټینس استعمالوو بلکې دلته داسې کار طرف ته اشاره کیږي چې هغه روزانه کیږي په هفته کې کیږي په میاشت کې کیږي وغیرہ واټ ډو یو ډو ته څه کوې مطلب دا نه دی چې ته اوس په دې ټیم کې څه کوې او څه لګیا یې صحیح مطلب دی مطلب دا دی چې ته څه کار کوې څه روزګار کوې ځکه چې دا پریزنٹ انډیفینټ ټینس دی ته یو سټوډنټ یو شاګرد دی او که نه څه کار روزګار کوې څنګه چې موږ د چا نه پوښتنه کوو که چېرته تاسو د چا نه دا پوښتنه کول غواړئ چې ته څه کوې څه کار روزګار کوې نو بیا ورته دا نشي ویلی وټ آر یو ډوینګ بیا ورته څه وی وټ ډو یو ډو پریزنٹ انډیفینټ ټینس په استعمالې اوس دلته زموږ دا دویم نمبر سنټینس چې کوم دی وټ آر یو ډوینګ د دې هم دغه مطلب دی ته څه کوې ځان ته رایاد کړئ ما درته د پریزنٹ کنټینیو ټینس د پہچان باره کې هم ویلي لږ مخکې مې درته ویل چې دا هم ډېر زیات ضروري دی نو د هغې د فایدې به تاسو ته اوس دلته پته لګي وټ آر یو ډوینګ ته څه کوې نو دې پہچان موږ څنګه کوو وټ دی ما درته ویل چې کله د سبجیکټ نه بعد ایز راشي یا آر راشي یا ایم راشي نو دلته د وټ نه بعد څنګه چې تاسو ته ښکاري آر راغلی وټ آر یو ډوینګ او بیا چې کله د ورب لومبنی فارم راشي او د هغې نه بعد آی این جي راشي د ورب لومبنی فارم ډو د ورب لومبنی فارم دی او د دې نه بعد آی این جي هم راغلی نو دلته آر هم راغی او آی این جي هم د ورب نه بعد راغلی د ورب لومبنی فارم دی ورب ویل کېږي کار ته او د ورب په اخره کې آی این جي فارم هم راغلی وټ آر یو ډوینګ نو مطلب دی ته څه کوې خو مطلب دا نه دی چې ته روزانه څه کوې ته څه کار روزګار کوې مطلب دا دی چې ته اوس په دې ټیم کې څه کوې او ستا څه مصروفیات دي وټ آر یو ډوینګ ته څه کوې اوس په دې ټیم کې څه کوې او څه لګیا یې نو زه درنه پوښتنه وکړم وټ ډو یو ډو ته ما ته څه وایې آی ایم ا سټوډنټ زه یو سټوډنټ یم زه یو شاګرد یم یا آی ورک ان بیا د هغه ځای نوم زه هلته کار کوم یا درنه زه پوښتنه وکړم وټ آر یو ډوینګ مطلب یې دی چې ته څه کوې وټ آر یو ډوینګ آر هم پکې راغی آی این جي فارم هم پکې راغی نو مطلب یې دا دی چې اوس په دې ټیم کې ستا څه مصروفیات دي زه درنه دا پوښتنه نه کوم چې آیا ته سټوډنټ یې که کار کې وغیرہ بلکې زه درنه دا پوښتنه کوم چې اوس په دې ټیم کې ته څه کې څه لګیا یې نو ته ویلی شي آی ایم پلیینګ کرکټ زه کرکټ کوم اوس لګیا یم آی ایم واچینګ ټي وي زه ټي وي ګورم آی ایم پلیینګ گیم زه کرکټ کوم وغیرہ دویم اگزامپل اوس فار ایگزامپل زه درنه یو ځل بیا پوښتنه وکړم وټ ډز یور فادر ډو څه مطلب دی ستا پلار څه کوي وټ از یور فادر ډوینګ د دې څه مطلب دی د دې هم دغه مطلب دی چې ستا پلار څه کوي وټ ډز یور فادر ډو ستا پلار څه کوي وټ از یور فادر ډوینګ ستا پلار څه کوي خو د ګرامر په لحاظ سره اکارډینګ ټو ګرامر په دې دواړو جملو کې هم د ځمکې او د اسمان فرق دی وټ ډز یور فادر ډو څنګه چې ما تاسو ته ویلي او بار بار درته وایم چې کله په یو جمله کې ډو ډز ډو ناټ ډز ناټ راشي دا پریزنٹ انډیفینټ ټینس دی نو زموږ په لومبنی سنټینس کې وټ ډز یور فادر ډو په دې کې ډز راغلی نو زموږ ذهن ته مطلب ستاسو ذهن ته اتومیټیکلی دا آیډیا دا سیګنل راتلل پکار دی چې دا پریزنٹ انډیفینټ ټینس دی مطلب دلته زمانه د داسې کار باره کې پوښتنه نه کیږي چې ته اوس څه کوې بلکې دلته زمانه د داسې کار باره کې پوښتنه کیږي چې هغه مطلب روزانه کیږي نو چې کله درنه څوک پوښتنه وکړي وټ ډز یور فادر ډو مطلب دا دی چې ستا پلار څه کوي خو مطلب دا نه دی چې ستا پلار اوس په دې ټیم کې څه کوي او څه لګیا دی څه مصروفیات دي بلکې د وټ ډز یور فادر ډو مطلب دا دی چې ستا پلار څه کار کوي څه روزګار کوي څه پیشه ده وغیرہ نو تاسو ورته ویلی شئ مای فادر از ا ډاکټر زما پلار یو ډاکټر دی مای فادر از ا کارپینټر زما پلار یو ترکاڼ دی مای فادر از ا کوبلر زما پلار یو موچی دی مای فادر از ا ډرایور زما پلار یو ډرایور دی نو وټ ډز یور فادر ډو ستا پلار څه کوي مطلب ستا پلار څه کار کوي څه روزګار کوي که چېرته تاسو د چا نه دا پوښتنه کول غواړئ او بیا ورته همداسې جواب هم ورکولی شي څنګه چې ما تاسو ته درکړل بیا زموږ دویم نمبر سنټینس چې کوم دی وټ از یور فادر ډوینګ یو ځل بیا را یاد کړئ چې کله د سبجیکټ نه بعد از ایم آر راشي او د ورب په اخره کې د آی این جي فارم وي
نو که چېرته موږ دویم نمبر سنټنس ته لږ غور وکړو په دې کې موږ ته ایزم ښکاري او د ورب ډو چې کوم دی ډو مطلب دی کول دا یو ورب دی یو کار دی ډو یو ورب دی د دې په آخر کې آی ان جی فارم هم راغلی نو دلته د دویم نمبر سنټنس نه موږ ته دا پته لګي دا ظاهریږي چې دا پریزنټ کنټینیو ټینس دی مطلب په دې کې د داسې کار طرف ته اشاره کیږي چې هغه اوس په دې ټیم کې جاری وي لګیا وي وټ ډز یور فادر ډو ستا پلار څه کوي خو ستا پلار اوس نه ستا پلار مطلب په زندګۍ کې څه کوي څه کار روزګار کوي وټ از یور فادر ډوینګ دا پریزنټ کنټینیو یعنی جاری ټینس دی اوس پرې ټیم کې ستا پلار څه مصروفیات دي او څه کوي نو تاسو ویلی شئ my father is taking tea زما پلار چیس کوي my father is eating the meal زما پلار روټۍ خوري my father is offering the prayer زما پلار مونځ کوي my father is watching TV زما پلار ټي وي ګوري my father is relaxing زما پلار آرام کوي وغیرہ نو زه امید کوم چې تاسو به دا فرق واضح شوی وي چې what does your father do څه مطلب دی what is your father doing د دې څه مطلب دی او په دې کې څه فرق دی اوس راځئ چې یو څو نور اگزامپلز هم وګورو او ځان پې نور هم ښه پوه کړو اوس یو بل اگزامپل که زه چېرته ووایم he goes to school هغه سکول ته ځي he is going to school هغه سکول ته ځي د دواړو په پښتو کې یو ترجمه راځي خو آیا تاسو دا پته شته تاسو دا پته لګولی شئ چې په دې دواړو سنټنسز کې په دواړو جملو کې څه فرق دی رایات کې ځان ته ما تاسو دا هم ویلي وو چې کله په یو سنټنس کې په یو جمله کې ډو ډز ډو ناټ ډز ناټ رانشي خو د سبجیکټ د کارکوونکي نه بعد د ورب لومبنی فارم راشي ډایرکټ او هغې سره بل څه نه وي آی ان جي فارم ورسره نه وي نو دا هم پریزنټ انډیفینټ ټینس دی مطلب دا هم د دې کار باره کې خبره کیږي چې هغه جاری نه دی بلکې روزانه کیږي he goes to school که چېرته موږ په دې سنټنس باندې لږه رڼا واچو دې سنټنس ته لږ غور وکړو نو هی د چا طرف ته اشاره کوي د هلک دپاره هغه موږ چې څنګه په پښتو کې وایو هغه go یو کار دی he go to school هغه سکول ته ځي سوري he goes to school نو دلته د سبجیکټ نه بعد ډایرکټ go راغلی go یو ورب دی ای اس ورسره راغلی درې باره کې موږ په اخره کې زده کوو اوس تاسو دپاره دا ضروري دی چې تاسو د پریزنټ انډیپینډنټ ټینس او د پریزنټ کنټینیو ټینس په درمیان کې فرق واضح شي نو he goes to school دا کم ټینس دی پریزنټ انډیپینډنټ ټینس دی هغه سکول ته ځي خو مطلب دا بیخي نه دی ګوره چې هغه اوس په دې ټیم کې روان دی او سکول ته ځي څه مطلب دی مطلب دا دی چې هغه یو سټوډنټ دی یو شاګرد دی روزانه سکول ته ځي اب تک یې ځي خو سکول ته ځي سکول یې نه دی پرېښی سکول ته ځي دویم نمبر سنټنس زموږ دویم نمبر جمله چې کوم ده he is going to school هغه سکول ته ځي خو مطلب دا نه دی چې مطلب روزانه سکول ته ځي یا هغه سټوډنټ دی بلکې دې مطلب دا دی چې هغه اوس په دې ټیم کې روان دی او سکول ته ځي په سایکل ناست دی په ګاډي کې دی او که همداسې په لاره باندې روان دی خو اوس په دې ټیم کې په موجوده وخت کې هغه سکول ته روان دی ځکه چې په دې کې د هی نه بعد ایز راغلی ما تاسو ته ویلي او بار بار ورته وایم کله چې د سبجیکټ نه بعد ایز راشي ایم راشي یا آر راشي او بیا ورپسې د ورب په اخره کې د ورب لومبنی فارم او د هغې په اخره کې آی ان جي فارم راشي لکه څنګه چې په دې کې ویل شوي he is going to school نو دلته موږ ته ایزم ښکاري او د ورب په اخره کې موږ ته آی ان جي فارم ښکاري گو یو ورب دی او د دې په اخره کې آی ان جي فارم راغلی نو دلته موږ ته دا ظاهریږي چې دا کوم ټینس دی دا پریزنټ کنټینیو ټینس دی دا یو داسې کار طرف ته اشاره کوي چې هغه اوس په دې ټیم کې په موجوده وخت کې روان دی نو he goes to school هغه سکول ته ځي خو روزانه ځي اوس په دې ټیم کې نه دی روان خو هغه سکول ته ځي he is going to school هغه سکول ته روان دی اوس په دې ټیم کې هغه سکول ته روان دی بل اگزامپل دا اگزامپلز چې کوم دي دا مثالونه چې کوم دي دا زموږ نه لږ شان د ټیم اخلي خو دې سره ستاسو ذهن کولاویږي تاسو څه هم زده کړه اوس د هغې پته تاسو د اگزامپل په ذریعه باندې لګي او ستاسو ذهن پې کولاویږي نو بل اگزامپل I don't go to school څه مطلب دی زه سکول ته نه ځم I don't go to school زه سکول ته نه ځم I am not going to school زه سکول ته نه ځم د دواړو یو مطلب دی خو د ګرامر په لحاظ سره په دواړو کې ډیر زیات فرق دی تاسو په خپله سوچ وکړئ I don't go to school ما راته ویلي که چې په سنټنس کې do does do not does not راشي دا کوم ټینس دی پریزنټ انډیپینډنټ ټینس دی I don't go to school زه سکول ته نه ځم خو مطلب دا نه دی چې اوس په دې ټیم کې زه نه یم روان سکول ته نه یم روان بل چېرته روان یم مطلب یې سره چې بس ما سکول پرېښی دی زه سکول ته نه ځم
زه سکول ته بیخي نه ځم، ما سکول پرېښی دی. I don't go to school زه سکول ته نه ځم. دا present indefinite tense دی ځکه چې د don't نه موږ ته پته لګي چې دا present indefinite tense دی. دا بل سنټنس چې کوم دی I am not going to school زه سکول ته نه ځم. خو د دې مطلب دا نه دی چې ما سکول پرېښی دی یا زه یو سټوډنټ نه یم، بلکې د دې مطلب دا دی چې زه سکول طرف ته نه یم روان. اوس په دې ټایم کې زه روان یم، یا په موټر سایکل ناست یم، په سایکل ناست یم، په ګاډي کې یم، یا همداسې په لار روان یم. روان یم په همدې ټایم کې، خو سکول ته نه ځم. I am not going to school سکول ته نه ځم. I am going to market زه بازار ته ځم. I am going to market. نو که چېرته تاسو دا ویل غواړئ یا د چا نه واورئ I don't go to school نو مطلب یې دی زه سکول ته نه ځم، مطلب بس ما سکول پرېښی دی. که چېرته څوک داسې وایي I am not going to school دلته زه تاسو صرف سکول وایم په اگزامپل کې، خو د دې په ځای باندې تاسو هر څه ویلی شي او زه صرف خپل پوره کوشش کوم چې ستاسو کنسپشن کلیر شي، تاسو دا پته ولګي چې د پریزنټ انډیفینټ ټینس او د کنټینیو ټینس په درمیان کې څه فرق دی. نور په دې کې تاسو خپل الفاظ استعمالولی شي او نور تاسو هغه څه ویلی شي چې ستاسو خوښ وي. او جملې جوړول چې کوم دی موږ د ویډیو په اخره کې زده کوو، خو په تفصیل سره چې تاسو څنګه کولی شئ چې پریزنټ انډیفینټ ټینس زده کوئ. ډېرې ویډیوګانې به م کتلي، ډېر ځای کې به م پریزنټ انډیفینټ ټینس زده کړی وي، خو نن دا ویډیو بالکل ستاسو په کار راځي. موږ سره اوسئ، دومره م کتلی ده، دا نور هم وګورئ. د ټینس په باره کې به ستاسو کنسپشن مکمل کلیر شي، په خپله به زده کړئ، نور خلک به هم درنه فایده اخیستلی شي، نورو خلکو ته به هم فایده ور رسولی شي، هغوی به هم ستاسو نه ډېر په اسانۍ سره زده کوي. نو خبره ډېره لرې لاړه. I don't go to school زه سکول ته نه ځم، مطلب ما سکول پرېښی. I'm not going to school اوس په دې ټیم کې زه نه یم روان سکول ته، روان یم خو سکول ته نه یم روان. I'm not going to school. اوس زموږ اخیری اگزامپل او د دې اگزامپل د کتلو نه بعد به موږ دا زده کوو چې کوم ځای کې اس استعمالیږي، کوم ځای کې ای اس استعمالیږي، کوم ځای کې نه استعمالیږي، خپله جمله څنګه جوړولی شي، څنګه نه شي جوړولی وغیره. نیګیټیو، انټراګیټیو، پازیټیو، دا ټول به موږ زده کوو ډېر په تفصیل سره. خو اوس راځئ د اخیری اگزامپل ته وګورو او خپل کنسپشن مطلب ستاسو کنسپشن مکمل کلیر کړو. فار ایگزامپل she washes the cloth مطلب یې سره چې هغه کپړې وینځي. She is washing the clothes هغه کپړې وینځي. د دواړو مطلب دی هغه کپړې وینځي. She washes the clothes هغه کپړې وینځي. She is washing the clothes هغه کپړې وینځي. خو څنګه چې تاسو ته پته لګي، زه پوره امید کوم چې تاسو به د دې قابل شوي یاستئ چې په دې دواړو سنټنس کې څه فرق دی. She washed the cloth she اشاره کوي د یو جینۍ طرف ته، wash the cloth کپړې وینځي. نو که دلته تاسو لږ غور وکړئ او ځان ته لږ رایاد کړئ، کله چې د سبجیکټ د کارکوونکي نه بعد د ورب لومبنی فارم راشي نو شي راغلی، شي سبجیکټ دی، کارکوونکی دی، د یو جینۍ طرف ته اشاره کیږي. د دې نه ډایرکټ د ورب لومبنی فارم راغلی واش، دویم فارم یې څه دی واشډ، دریم فارم یې څه دی واشډ. نو د ورب لومبنی فارم راغلی واش، واش مطلب دی وینځل. ای اس ورسره راغلی، خو د دې په باره کې به موږ لږ وروسته زده کوو. نو دلته موږ ته دا اټومیټیک پته لګي چې دا پریزنټ انډیفینټ ټینس دی. دلته د داسې کار باره کې خبره کېږي چې اوس په دې ټیم کې روان نه دی، خو مطلب روزانه کېږي وغیره. بل اگزامپل she is washing the clothes مطلب یې سره هغه کپړې انځي. او د دې مطلب دا دی چې اوس په دې ټیم کې هغه کپړې انځي لګیا ده، اوس لګیا ده کپړې انځي. she washes the cloth ing فارم ورسره رانغی، کپړې انځي، روزانه کپړې انځي، هفته کې یو ځل کپړې انځي، خو هغه کپړې انځي. زموږ کور کې هغه کپړې انځي، دا د هغې کار دی، دا د هغې ذمهواري ده. she is washing the cloth اوس په دې ټیم کې هغه مصروفه ده او کپړې وینځي. شي سبجیکټ دی او د سبجیکټ نه بعد ایز راغی، چې کله ایز ام آر راشي او د ورب لومبني فارم نه بعد آی ان جی راشي، مطلب د ورب لومبني فارم سره آی ان جی راشي، څنګه چې زموږ په دې دویم نمبر سنټنس کې راغلی شي از واشینګ د کلاتس، هغه کپړې وینځي. اوس په دې ټیم کې لګېده او کپړې وینځي. نو یو ځل بیا درته وایم شي واش د کلات پریزنټ انډیفینټ ټینس دی، جاری نه دی، هغه کپړې انځي، خو اوس په دې ټیم کې کپړې نه انځي، هغه روزانه کپړې انځي، په هفته کې یو ځل انځي، خو دا د هغې ذمهواري ده. بل شي از واشینګ د کلات پریزنټ کنټینیو ټینس دی، په دې ټیم کې جاری دی، مطلب دا چې اوس په دې ټیم کې هغه لګیا ده او کپړې انځي، اوس مصروفه ده او کپړې انځي. نو زه امید کوم چې دا کوم اگزامپل ما تاسو درکړ په دې باندې به ستاسو ذهن مکمل کولاو شوي او د پریزنټ انډیفینټ ټینس او د پریزنټ کنټینیو ټینس په درمیان کې به تاسو ته فرق واضح شوی وي.
او تاسو به دا پته لګېدلی چې پریزنټ انډیپینډنت ټینس په څنګه پیژنئ، پریزنټ کنټینیو ټینس په څنګه پیژنئ. اوس تقریبا د نن لپاره په پریزنټ انډیپینډنت ټینس کې همدام کافي دی، همدام ډیر دی. تاسو چې څه هم وکتل، څه هم زده کړه، د دې معلومات هم ډیرو کمو کسانو ته دي. اوس تاسو ذهن کولاو شو که چېرته موږ اوس کوشش کوو د نور سره ایکسپلین کولو، نو دا به زموږ نه ډیر زیات وخت والي او ایز ا ریزلټ په نتیجه کې به تاسو بور شئ. او زه بیخي نه غواړم چې تاسو بور شئ. نو زموږ په راتلونکي ویډیو کې مطلب کوم ویډیو چې موږ د دې نه بعد اپلوډ کوو، په هغه کې به تاسو د پریزنټ انډیپینډنت ټینس د پازیټیو، انټراګیټیو، نیګیټیو وغیرہ د دې باره کې زده کړئ. ای ایس دا ټول هر څه په تفصیل سره او ډیر په اسانو الفاظو کې زده کړئ. د نن لپاره ستاسو دا هم کافي دی.